سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نن د سریلانکا پر وړاندې د یوازینۍ ټسټ لوبې لپاره خپله لوبډله اعلان کړه چې د راتلونکي جمعې په ورځ د فروری میاشتې پر 2مه نیټه د سریلانکا پلازمینه کولمبو ښار کې به ترسره شي او د دې لوبې وروسته 3 ورځنۍ او 3 شلاوریزه سیالۍ به هم ترسره شي. په 2013 کال کې د کرکټ نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو وروسته د افغان لوبډلې 8مه ټسټ لوبه ده چې ورپسې د روان کال کې به ملي لوبډله د آیرلینډ سره هم یوه ټسټ لوبه وکړي او دا رقم د بنګلادیش لوبډلې سره به هم 2 ټسټ لوبې وکړي، د نیوزیلینډ سره به هم یوه ټسټ لوبه وکړي، همدغه راز د زمبابوې سره به هم 2 ټسټ لوبې ترسره کړي. د یادونې وړ چې د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نن د سریلانکا پر وړاندې د یوازینۍ ټسټ لوبې لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان کړله. په دغه لوبډله کې حشمت الله شاهدي لوبډلمشر، ابراهیم ځدران، اکرام علیخیل وکټ ساتونکی، رحمت شاه زرمتی، عبدالمالک نورعلي ځدران، بهیرشاه محبوب، ناصر جمال، قیس احمد، ظاهر خان پکتین، ضیاء الرحمن اکبر، اسحاق رحماني وکټ ساتونکی، یمین احمدزی، نجات مسعود، سلیم صافی، نوید ځدران ته پکې ځای ورکول شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر ښاغلی میرویس اشرف وایي چې د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نن د سریلانکا پر وړاندې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبډله اعلان کړله چې د سریلانکا پر وړاندې به ډېرې ښې لوبې وکړي چې په ننګرهار او متحده عربي اماراتو کې کمپونه ورته نیول شوي دي، نو ډېره ښه پایله به ولري. د نوموړي په وینا د خوشحالۍ ځای دا دی چې د لومړي ځل لپاره د سریلانکا پر وړاندې یوازینۍ ټسټ لوبه ترسره کوو. سږ کال د کرکټ د نورو بورډونو ترڅنګ د ټسټ لوبو کې یو بوخت کال دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په روان کال کې ډېر سیریزونه لري او ډېرې غټې لوبې لري، په خاصه توګه ټسټ لوبې لري چې ټسټ لوبې به هم ترسره کړي او ټسټ لوبو لپاره به یو پیاوړې لوبډله هم برابره کړي. باید وویل شي چې د سریلانکا پر وړاندې لومړنۍ ټسټ لوبه د راتلونکي فروری میاشتې پر 2مه نیټه پیل شي او ورپسې به ورځنۍ لوبې ترسره شي او بیا به شلاوریزې لوبې ترسره شي. د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې د 3 ورځنۍ لومړۍ لوبه د فروری میاشتې پر 9مه، 11مه، 14مه نیټه ترسره شي، ورپسې به د 3 شلاوریزې لومړۍ لوبه پر 18مه، 19مه، 21مه نیټه ترسره شي. د یادونې وړ چې د یادې سیالۍ لوبلړۍ لپاره د سوپر کولا ملي شرکت اتصالات د افغانستان ملي لوبډلې د مالي ملاتړ حقوق هم ترلاسه کړی دی. که مو چیرې دغه ویډیو خوښه شوې ده په چینل کې نوي یاست نو حتما موږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما موږ فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.